افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې می کړه دې جانان افغانستان. سلام مینه او درنښت هیله د ټول بر روغ جوړ او صحتمن وي. نن راځو دوستانو یو نوی درس ته. Lern Deutsch mit Mohammed Fahim Zahid Stanigzai von A1 bis C1. د الماني ژبې زده کړه له فهیم سره له A1 نه تر C0 پورې. دوستانو سل فیصله اطمینان در کوم چې د دې لړۍ چې ما شروع کړې له A1 نه تر C0 پورې د دې لړۍ په تعقیب کولو سره به تاسو سل فیصله وتوانیږئ چې د الماني ژبه زده کړئ، خو په دې شرط چې ویډیوګانې په صحیح معنا باندې وګورئ. هغه څه چې زه وایم هغه په صحیح معنا باندې زده کړئ. یوه غوښتنه چې له تاسو نه لرم هغه دا چې کوشش وکړئ چې کله مې ویډیو کتله حتما در سره کتابچه او قلم ولرئ، ترڅو چې کله کوم جملات وي هغه ولیکئ چې له یاده مو ونه وځي، کوم لغاتونه وي ویې لیکئ، زده یې کړئ له ارتکل سره. په دې سره به تاسو نه له یاده ونه وځي. او که داسې وي چې صرف ویډیو چالان دی او ته مجلس کې یا خوا دې خوا کې بیا نه زده کېږي. کوشش وکړئ چې قلم او کتابچه له ځانه سره ولرئ او هره ویډیو ګورئ ډېره کمه ویډیو وي، هره ویډیو 4 دقیقې 5 دقیقې 3 دقیقې وي، نو تاسو زیات وخت نه ضایع کېږي ورباندې. کوشش وکړئ هره ویډیو ولیکئ بیا بیا واورئ ترڅو مو په صحیح معنا باندې زده شي. راځو په درس شروع کوو. د نن ورځې موضوع ده دوستانو groß und klein schreiben، غټ او وړوکی لیکل. دوستانو نن دا وایو چې څنګه په الماني ژبه کې کوم څه غټ ولیکو او کوم څه په وړوکیو حروف باندې ولیکو. راځو لومړی وایو groß schreiben، غټ لیکل، هغه لغاتونه یا هغه څه چې په غټو حروفو باندې لیکل کېږي. راځو هغه وایو. لومړی am Satz Anfang، د جملې شروع. zum Beispiel، د مثال په ډول. دغه Z او B ده دا داسې ویل کېږي zum Beispiel، د مثال په ډول. ich bin ein Ingenieur، زه یو انجینیر یم. دلته که وګورو دوستانو په الماني ژبه کې لکه په انګلیسي ژبه کې دا قانون هم شته، د جملې د سر لومړی حرف چې ده دا همیشه څنګه لیکل کېږي؟ غټ لیکل کېږي. ښه، دویم نمبر کې die Länder، هیوادونه. zum Beispiel، د مثال په ډول افغانستان، ایران او داسې نور. د هیوادونو نومونه همیشه لومړی توری څنګه وي؟ باید په غټ حروف باندې شروع شي. دریم die Städte، ښارونه. zum Beispiel، د مثال په ډول باندې کابل، کابل، لوګر، هرات او داسې نور. په دریم نمبر کې دوستانو د ښارونو نومونه همیشه په څه باندې شروع کېږي؟ په غټ حروفو باندې لیکل کېږي. څلورم die Namen، نومونه. zum Beispiel، د مثال په ډول باندې ناصر، وسیل او همداسې نور. کله چې شخصي نومونه لیکئ نو که دا نومونه د جملې په سر کې راسي، اخر کې راسي، که په هر ځای کې راسي باید په غټو تورو باندې لومړی توری باید څنګه وي؟ غټ وي. پنځم die Nomen، اسمونه. zum Beispiel، د مثال په ډول باندې das Auto، موټر، der Tisch، میز. دلته که وګورئ تش هم په غټ ټي باندې شروع شوی ده او اوتو چې ده په غټ آ باندې شروع شوی ده. نو نومونه څنګه کېږي؟ همیشه په غټو حروف باندې لیکل کېږي. شپږم die Abkürzungen، مخففات. zum Beispiel، د مثال په ډول USA چې د امریکا مخفف ده، DR چې د ډاکټر مخفف ده. همیشه څنګه کېږي؟ مخففات همیشه په الماني ژبه کې په غټو حروفو باندې لیکل کېږي. دا دوستانو هغه شپږ څیزونه چې په غټو حروفو باندې څنګه کېږي؟ لیکل کېږي. په یاد ولرئ دوستانو دغه موضوعات چې موږ وویل شپږ، دا که د جملې سر کې راسي په غټو لیکل کېږي، که اخر کې راسي، په هر ځای کې د جملې کې راسي په غټو حروفو باندې لیکل کېږي. راځو د درس ادامې ته. klein schreiben، وړوکی لیکل.
اوس راځو هغه موضوعات ته وایو چې واړه لیکل کیږي. پرونومن ضمایر. دوستانو ضمایر همیشه څنګه لیکل کیږي؟ وړکي لیکل کیږي. zum Beispiel د مثال په ډول ich زه dein ستا er هغه نر. نو دوستانو شخصي ضمایر همیشه څنګه لیکل کیږي؟ ضمایر په ټوله کې کوم ډولونه د ضمایرو چې دي هغه که ملکي ضمایر دي، شخصي ضمایر دي، که ټول دي، دا څنګه لیکل کیږي؟ دا په وړو حروف باندې لیکل کیږي. دویم adjective صفتونه. صفتونه دوستانو zum Beispiel د مثال په ډول alt زوړ کورس لاند. صفتونه دوستانو همیشه څنګه لیکل کیږي؟ په وړوکو حروف باندې لیکل کیږي. په دریم بخش کې article. articleونه چې دي هغه دوستانو همیشه په وړو حروف باندې لیکل کیږي. zum Beispiel د مثال په ډول der die ein einen. دوستانو په یاد ولرئ که معین ارتیکل وي او که غیر معین ارتیکل وي دواړه څنګه لیکل کیږي؟ په وړو حروف باندې لیکل کیږي. څلورم die Zahlen حساب. zum Beispiel 20 4 او همداسې نور. حساب همیشه په وړوکو حروف باندې لیکل کیږي، یعنی د صرف لومړی حرف یې څنګه وي؟ سل په سلو کې باید وړوکی وي. 20 شل 4 څلور او همداسې نور. ښه دوستانو هغه و د الماني ژبې وړکي او غټ لیکل. راځو د لغاتونو برخې ته. دی ورتر لغاتونه. دی نوس چارمغ. Das ist eine Rohnuss. دا یو خام چارمغ ده. Das ist eine Rohnuss. دا یو خام چارمغ ده. روح معنا خام. Dear Ordner دوسیه. دلته پاکس کې درته معلومیږي. Dear Ordner دوسیه. Meine Dokumente sind im Ordner. زما اسناد په دوسیه کې دي. Das Radio رادیو. Das ist dein Radio. دا ستا رادیو ده. دا دوستانو د نن ورځې درس. تر بیا او بلې ویډیو. د الله په امان.